د کوچني اختر را رسیدو سره هممهاله کابل کې د طبیعي ګلانو سوړ بازار غوړېدلی دی. د طبیعي ګلانو پلورونکو په وینا د اختر ورځو کې د طبیعي ګلانو، ډالیو او تابلوګانو پیرونکي ډیر شوي دي. د کابل په سرخ سیمه کې د طبیعي ګلانو پلورونکي فردین امینی په خبره د اختر را رسیدو سره کاروبار ښه شوی. نوموړی وایي له اختر 10 ورځې مخکې د اختریزو ډالیو او طبیعي ګلانو پلور سربیره نامزادان ورته راځي چې خپلو کوژدنو ته ډالۍ جوړې کړي. روز که به عید میمونه کارا بیشتر میشه و از بخش سبدهای دیکوری و سبدها به خاطر عیدی بردن و لوازم تحفه‌ای، ساعت، تابلو، جنسایی که ما دکان داریم، فروشات ما بهتر نظر به دیگه فصلا میشه. برادرای ما که نامزددار هستن اونا بیشتر لوازم خودشان میاره، ما برشان در سبدها اینا دیکور میکنیم. گلاش بیشترشان گل طبیعی میگن، بعضی هم گل مصنوعی میگن. اوتری برشان کار میکنیم. محمد فرزاد په خپلو ګوتو د هغه د دکان مخ ته ولاړ موټر بانټ د سور ګلاب په ډیزاین ښکلی کوي. د نوموړي په خبره له اختر وروسته د ودونو محفلونو ډیرېدو سره د موټرو ګلپوش فرمایشونه ډیریږي او دوی د کتلاک له مخې ډیزاینوي. از ما سر کارم همراه گل میباشه لالای قمخو دیگه این گلپوش در ماه مبارک رمضان عرسی نیست، به خاطر سالگرد است، سال روز تولد میباشه دیگه. این گل تازه زیادتر کسا گل تازه میزنه، زیاد کسا گل مصنوعی میزنه. باز بخیر بعد از این محفلات زیاد شروع میشه، گلپوشا زیادتر میشه. خو خلک ولی یو بل ته طبیعي ګلان په ډالۍ کې وړي. اظهار الله صاپی د طبیعي ګلانو پلورځي ته د دې لپاره راغلی چې له بهره راتلونکي ملګري ته طبیعي ګلانو ډالۍ کولو سره ښه راغلاست ووایي. موږ یو ملګری راځي په خیر باندې د ډېر لرې سفر نه، نو هغې دپاره هم دغه ګل اغوستی طبعا چې دا طبیعي شیان دي او څوک چې چا سره طبیعي مینه لري بغیر د کوم وجې نه، معنویاتو د وجې نه، هغه دپاره دا طبیعي شیان اخلي. نو موږ هم غوره وګڼله رالو ورور ته د کور ودان یې ماشاءالله ډېر ښه برابر کړ. نو انشاءالله چې داسې مازدیګر ټیم ناوخته کې پرواز د خیره لینډینګ کېږي په خیر، نو ورځو انشاءالله دا به ورته ورکړو، ښه اخلاص پرې وکړو. د تازه او طبیعي ګلانو کاروباریان د ځینو مناسبتي ورځو نن مانځنې سربیره د خلکو اقتصادي وضعیت کمزورتیا، کابل او ځینو ولایتونو کې د ګلانو پلور بازار سوړوالي لامل ګڼي.